اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د قیصو بابا د یوټیوب چینل لا او بلکې چې د فیسبوک پیج هم زموږ شته د هغې نه زه ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم او چې کوم دی سهار سهار دی ډېر ښایسته ماحول دی ښایسته چې کوم دی یخه یخه هوا چلیږي او زموږ دې طرف ته چې کوم دی نور هم لا نه دی راپروتی نو ډېر مزیدار ماحول دی او ما چې تاسو لا د حاتم تایي او د حسن بانو اووه شرطونه چې کومه قصه وه د هغې څلورم نمبر قسط چې دی که په نن ریکارډ کوو که خیر څنګه که تاسو خیال کړی چې په تیر قسط کې حاتم تللی و د هغه بل سوال جواب یې راوړ نو بیا څه ورځې د دغه سره ایثار شو او بیا حسن بانو ته وی چې بهي ماته بل سوال وایه نو هغې ورته ووایي چې د کوهي ندا چې کوم دی د هغې راز معلوم کا چې یو غر دی او د هغې نه یو اواز راخیږي او د دغې راز معلوم کړه چې دا څه راز دی کوه یعنې غر او ندا چې کوم دی هغه اواز ته وایي نو کوه ندا اواز لګولو والا غر د دې راز راوړه چې دا څه قیصه ده حاتم روان شه نه د دغې غره لار ورته معلومه ده نه ورته څه پته معلومه ده هېڅ هم نه دي معلوم خو بس په یو طرف روان دی کله یو طرف ته ځي کله بل طرف ته ځي یو میاشت چې دا سفر وکړه نو یو ښار ته ورسېدو نو دی څه ګوري چې یاره د ښار کورونه چې کوم دي ټول خالي دي او خلک چې کوم دی ټول ځنګل ته جمع شوي دي او دا د دنیا خوراکونه او د دنیا پخلي ښه شوي دي قسما قسم خوراکونه پاخه شوي دي او دغه پراته دي او ډېره لویه ګاڼه جوړه ده په دې ځنګل کې ته تپوس وکړو چې وروره دا څه قیصه ده ښار تاسو خپل کورونه خوشي پرېښود دلته را جمع شوي او دا پروګرام جوړ کړی دی نو هغه وایي چې مرحبا دا خو ډېر غټ کار شو ته مسافر یې چې او دا خو غټ کار شو وایي چې راځه لاس وینځه او کښېنه جدي وایي چې یاره زه خو به کښېنم لاس وینځم خو په دې قیصه مې پوه کړه چې دا څنګه چل نو هغو ته ویلي چې ورور داسې کار دی چې دا زموږ مړی شوی دی او زموږ د خلکو دا رواج دی چې زموږ مړی وشي هغه موږ دې ځنګل ته راوړو دلته پروت وي موږ ورته چې کوم دی نو ګیر چاپېره دا پخلي کوو قسما قسم قیمتي خوراکونه موږ پخوو او اووه ورځې چې کوم دی نو زموږ دا مړی تر هغې پورې به پروت وي چې تر څو پورې مسافر نه یې راغلی او دلته یې په دې خوراک شروع نه کړي چې مسافر راغی او په دې خوراک یې شروع کړه دې نه یې وخوړ نو بس پاتې خوراکونه چې کوم دی نو دا کلي والا وخوري او دا مړی چې کوم دی نو هله به دا مړی بیا دفن شي او موږ به دې کورونو ته ځو حاتم حیران شو چې خدای پاکه دا لا څه نمونه قوم دی نو وایي چې نه که فرض که چېرته تر اووه ورځو پورې څوک رانه شي نو بیا به څه کوئ وایي چې نه اکثر راځي اووه ورځو پورې چې کوم دی نو پېښه کېږي کسان راځي وایي چې دا خیر دی چې پاک خبره ده که چېرته را نه شي نو بیا نو که را نه شي نو بیا زموږ دا قانون دی چې اووه ورځې بعد موږ دا مړی همدغسې ښخ کړو او دغه خوراکونه چې کوم دی نو دغه ضایع کړو او بیا دغه کم کور والا چې دي د چا چې مړی نو دا شپږ میاشتې بیا روجې نیسي او چې کوم دی توبې وباسي او خوراکونه مراکونه پخوي شپږ میاشتې په کورونو تقسیموي دا بیا د هغې نه وروسته دا څه سزا غوندې کښې څه عجیبه رسم دی دا میلاویږي حاتم حیران شو چې خدای پاکه دا څه عجیبه قوم دی نو دغو نه چې روټۍ د هغو سره وخوړه د هغو رسم پوره شو که دغه شو حاتم ترې رخصت شو روان دی اووه ورځې چې دا سفر وکړه نو د دکن ښار ته ورسېد دکن ښار ته چې ورسېد د دې نه اخوا ظلمات نومې ځای دی هغې ته لاړ نو هلته ورته چا وي چې وروره دلته داسې یو نه د دکن ښار کې د چا نه واورېده چې ظلمات یو داسې ځای دی چې هلته مقبره نشته بل څه نشته او نه چې کوم دی د چا مړي کېږي نه څوک په مړو پسې جاړي یو څه عجیبه غوندې قوم د عجیبه مخلوق هلته اوسېږي حاتم حیران شو چې یاره حاتم وایي چې دې ځای ته خو تله غواړي حاتم د ظلمات لار ونیوه روان لنډه دا چې ظلمات ته ورسېد حاتم چې ګیر چاپېر تماشه وکړه واقعي چې هغه څه قبر مقبره هغه ونه لیده آبادي ده کورونه دي خلک اوسېږي خپل کار روزګار کوي نور هر څه عام ماحول باندې دی د یو سړي سره چې کوم دی ایثار شو میلمه شو سره هغه خپل کور کې کېنو نو
خو په دغه ورځ ښه د دې خلکو رواج څه و، د دې خلکو چې دا مړي به نو د دې خلکو رواج دا و چې هر کله چې به د دوی په آبادۍ کې څوک د پوخ عمر شو او بیمار به شو، چې بیمار به شو نو دې ځوانانو به خپل حلال کړه او د هغه غوښه چې کوم دی نو هغه به یې په کلي کې خپلو خپلوانو کې تقسیم کړه. دا د دوی دغه رواج و چې یاره موږ به دا چل کوو، بس نه به څوک بیمارېږي، نه به مړو ته څوک ژاړي، نه به قبرونه، دا دوی ځان له رواج جوړ کړه. یاده لرئ چې دا ګوره قصه داسې نه چې په رښتیا وي والی. نو حتیم اوس د دغه سړي سره چې کوم دی میلمه دی، په دې کې اوس دې ځوان چې کوم دی نو د غوښې چې کوم دی ښه مزېدار انګورې دي پخ کړي او دا غوښې راوځي، ده ته وایي چې میلمه ښه موقع راغلی، په خپله غوړه پوله راغلی، وخوره چې کوم دی ښه مزېداره غوښه ده. حاتم ته دا غوښه څه عجیبه ونه ښکاره شوې، ده ورته وایي چې وروره دا خبره خو دې ټیک ده، خو دا غوښه اخر دا د څه شي؟ نو هغه ورته وایي چې دا د انسان غوښه ده که نه. حاتم ته شاته ټوپ کړو چې دا څه غول خوري او دا څه قصه کوي؟ نو هغه ورته وایي چې او که نه دا خو نن زموږ په کلي کې چې کوم دی یو سړی بیمار و، ډېر سخت بیمار و، بس هغه یې چې کوم دی حلال کو، ټاک ټوکي کو، بس تقسیم کړه موږ، ما پکې هم دا غوښه ورسېده. حاتم ورته وایي چې د خدای بندګانو تاسو خدم خواره یې او دا څه ظلم تاسو کوئ، دا څه ناروا تاسو شروع کړی دی؟ هغه وایي چې وروره بس دغه زموږ رواج. ده ورته وایي چې دا ستاسو رواج دی، خو دا ستاسو ډېر خوښه رواج دی، دا خو تاسو سخت په ګناه کې، په سخت په لعنت کې او په عذاب کې اخته یې او د دې نه خلار شئ. خو خیر هغه لوی قوم و، لوی کلی و، هغه د حاتم په وینا چې کوم دی نو هغه به څه قلار شي. حاتم دغه کوربن چې کوم دی نو دغه شانتې روان شو، څادر یې ټک و، د پښتنو د متل خبره روان دی روان دی یو ځای ته ورسېد، څه ګوري چې یاره یو منظری پروت دی، ازمری چې ورته ځینې خلک وایي، ازمری پروت دی او په بد حال دی. نو حاتم چې اندازه واخیسته نو زمری چې کوم دی نو هغه د لوږې د لاسه خراب و، بیخي چې کوم دی نو خېټه او تشي چې کوم دی نو دننه ورغلي و، په بد حال پروت و. حاتم ولګېده، ښکار یې وکړو او یو ځنګلي هوسۍ یې وویشته، نو هغه چې کوم دی هغه مخې ته ور واچول او ځان له تېلکه ونې کې غوښه واخیسته، هغه یې ځان له ورته کړه، هغه یې وخوړه او روان دی روان دی روان دی روان دی ډېر لرې لاړ، ښه پوره لرې چې لاړ، یو ځای کې اور بلیږي، ګڼ اور بلیږي او خلک ورته ګیر چاپېره دي او یو ښځه چې کوم دی نو هغه چغې کوکارې وهي او فریادونه کوي او دې خلکو راټینګه کړې ده. ده ورته ویلي چې یار وروره دا څه کوئ، دا ولې تاسو دا عاجزه دا تور سري چې کوم دی نو راګیره کړې ده؟ هغه ورته ویل چې یار وروره دا خو د دې خاوند مړ دی او زموږ خو دا قانون دی چې دغه سیزو بیا او دی اوس سیزو، خو زموږ دا قانون دی چې د ښځې خاوند مړ شي نو موږ ورسره بیا ښځه هم سیزو، د دې خاوند مړ دی او دا ورسره سیزو. ده ورته ویل چې یار وروره دا خو تاسو ظلم کوئ، دا خو ژوندی انسان دی او خو هسې مړ دی، نو دا ژوندی انسان پسې ولې وژنئ او دا پرېږدئ ولې نه چې بس خپل رواج ځان له کوي او خپل دغه کوي، دا اوس ولې وژنئ، دا ظلم ولې کوئ؟ یا وایي چې یار وروره دا زموږ رواج دی او ته زموږ د رواج نه نه خبره، بس زموږ نه خلارېږه. حاتم وایي چې بس خدای تاسو پوهه کړه، خدای تاسو دا کړه. د دوی نه هم روان شو، څه ځای پورې لاړ 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 نو ستړی شو، هلته د یو هندو سره ایثار شه، هغه د ځان سره چې کوم دی نو میلمه که، هغه والا پی او داسې څیزونه چې حلال دي د مسلمانانو لپاره، هغه ته پته وه چې دا مسلمان دی، نو هغه یې ورله راوایسته، هغه چې کوم دی حاتم نوش کړه، ځان یې برابر کړه، بیا روان شو. روان دی روان دی روان دی 3-4 ورځې بعد چې کوم دی نو یو ښار ته ورسېد. ښار ته چې ورسېده هلته اوس یو ځای قبر جوړ شوی دی او یو نوجوان هلک چې کوم دی نو هغه خلکو راګیر کړی دی، هغه تښتي او دوی رانشي او پرېږدي نه. ته تپوس کړی دی چې وروره دا څه قصه ده، دا ولې دا هلک تاسو راګیر کړی دی، دې قبر سره څه کوئ؟ نو هغه ورته ویلي چې وروره داسې کار دی چې نن چې کوم دی د رئیس د دې ښار د رئیس لور مړه ده او هغه رئیس چې کوم دی او زموږ د دې ځای او دا هلک چې کوم دی نو دا یې خاوند او زموږ د دې ځای د خلکو دا قانون دی چې د چا هلک جنۍ مړه شي نو هلک به ورسره ژوندی په قبر کې ښخېږي او که هلک مړ شي نو جنۍ به ورسره ژوندی په قبر کې ښخېږي. او دا هلک چې کوم دی نو ده د دې جنۍ سره چې کوم دی واده کړی او ده ته ښه مونږ ویلي ستا په شان مسافر راغلی او ښه ورته ویلي چې مونږ هلکه دا زمونږ د ښار دا قانون دی او ده ته ښه پته وه، ده چې کوم دی خپلې ښځې سره هم واده کړی، که ته درته که مړه شوې بس تا سره ښخېږم په قبر کې. حاتم وایي چې دا څه قیصه ده، په دغه ټایم کې د دې جنۍ پلار چې کوم دی د دې ښار رئیس هم ولاړ.
حاتم د دې هلک نه په خپله ژبه کې تپوس وکړي چې هلکه واقعي تا داسې ویلي چې هغه وایي چې وروره ما ته څه پته وه چې په رښتیا به دا راځي زما خو دا جنۍ خوښه ما ورسره واده کړی او جنۍ مړه شوه او دا را بلا زامنو سره ما ښخی د ده ورته ویلي چې یاره تا خو چې کوم دی واده کړی او د واده نه به اوس څنګه وړي هلک ورته وایي چې یاره حاتم وروره بس چل کوه خلاصوه مې دې کنې سړي مې ژوندی ښخی په دې ځای کې حاتم سوچ کړی دی او هغه ته په خپله ژبه کې ویلي چې زه درته څه وایم بس ته په هغې عمل کوه سبا وینم او ته چې کوم دی تا به زه بچ کوم الله دې خیر کړي بس الله په توکل چې کوم دی نو زه به تا بچ کوم که خیر بیا حاتم دغه خلکو ته ویلي چې وروره داسې کار دی چې دی خو به ده ته ما وایي دی به د خپلې وعدې نه چې کوم دی نه وړي خو دی دا خبره کوي چې زمونږ په علاقه کې چې کوم دی څنګه قبرونه جوړېږي نو ماله به هغه شان قبر جوړوي ما زما ښځې له تاسو څنګه قبر جوړوئ چې هغه وایي چې موږ خو دغه عام قبر جوړو بس دغه یو مړی پکې پروت دی او دی به ورسره خواته پروت وي له پاسه پې چې کوم دی نو خاورې اړو دی به پکې پروت وي دا چې نه دا هلک چې کوم دی نو د شرط منلو ته قابل دی به د مړي سره ښخېږي خو دی وایي چې زموږ د علاقې په شانې خبره چې کوم نو هغه د ساز کړی شادي جوړ کړي چې هغه وایي چې ستاسو په علاقه کې رئیس وایي ستاسو په علاقه کې څنګه قبر جوړېږي چې ده ورته وایي چې زموږ په علاقه کې خو داسې قبر جوړېږي چې لاندې چې کوم دی نو یو دنیا ځای وکني مثال د تیخانې او چې په هغې کې چې کوم دی چې خلک پکې داسې ګرځېدی را ګرځېدی شي او نه هلس کسان چې پکې چې کوم دی نو چې ګرځېدی را ګرځېدی شي ودرېدی شي پکې کېناستی پاڅېدی شي او چې کوم دی نو نه هلس کسان پکې داسې پرېوتی شي موږ داسې غټ قبر جوړو داسې د ټوکو قبر نه جوړو زموږ په ځای کې داسې قبر جوړېږي دا هلک وایي که ماله داسې قبر جوړوئ نو ټیک ده بلکل زه د خپلې ښځې سره ښخېږم په دې داسې زموږ رواج نه دی زه به د خپل رواج مطابق ښخېږم رئیس سوچ کړی دی چې یاره تا خو څه عجیبه خبر ده خو بیا ویلي چې یاره ته خو رئیس یم او زما چې کوم دی لور ښخېږي نو پکار ده چې د هغې داسې عظیم الشان او داسې غټ قبر جوړ شي هغه وایي چې ټیک بس چې کوم دی مزدوران یې لګولی شوي دی یو حل جوړ دی چې کوم دی لویه تیخانه کنسته شوې ده له پاسه یې پې چت غورځولی دی ډیری پې جوړ کړی دی له پاسه قبر یې جوړ کړی دی دا هلک او دا جنۍ چې کوم دی نو دا جنۍ په بکس کې پخواني دغه مطابق دغه ایښې ده او دا هلک چې کوم دی خواته ورسره کمره غوندې کېده لویه تیخانه ده خو بس سر یې پرې رابند کړو دی ورته کېښود او دیوال او ګټې مټې یې پسې کېښودې خیر حاتم چې کوم دی هغه هم میلمه شو په دغې ښار کې یوه شپه ووته حاتم د شپې غلی راشي خو چې تماشه وکړي یاره نو دغه جنۍ خپل خپلوان چې کوم دی هغه دې قبر ته ناست دویمه شپه چې ګورو بیا راشي بیا خپل خپلوان ناست درېیمه شپه بیا راشي خپل خپلوان ناست په څلورمه شپه چې بیا راشي بیا څوک نه دی اواز وکړي هلکه وایي څنګه چل دی زه راغلی یم یو پېر اواز وکړي اواز رانه شو دویمه پېر اواز وکړي بیا رانه شو درېیمه پېره بیا ښه په تېز اواز وکړي هلکه وایي زه راغلی یم هغسې نه ګورې که مړي خو بیا سید او که ژوندی نو لږ اواز راکړه که دا وار د اواز رانه کړو نو زه ځمه لاندې نه هغه هلک اواز وکړو چې ته څوک یې ده ورته وایي چې زه هغه یم که نه حاتم یم ستا لپاره راغلی یم او چې هو ژوندی یم نو حاتم زر چې کوم دی نو ګټې د هغې نه راویستې دي لارې ورته ازاده کړې ده هلک یې ترې راویستی او واپس یې چې کوم دی نو هغه ځای بند کړی دی هلک ته یې ویلي چې شپې د شپې ووځه خپې وباسه خدای دې پوهه کړه بې ځایه ګیر شوی هلک خپې سپکې کړې دي او حاتم چې کوم دی یو څو ورځې په دغه ځای کې دی بیا رئیس ته ویلي دي چې یاره زه خو داسې د کوهنیدا په طلب کې راوتی یم د هغې په تماشه راوتی یم زال ته ځم نو رئیس ورته ویلي چې زه ټیک ده خو داسې کار به وکړي چې د دې ښار نه چې ووتي نو سیده لار به ونیسي سیده لار به ونیسي په هغې به ځې نو په یو ځای کې به تاله دوه سری ځای راشي یعنې چوک به دله راشي یو لار به ښي طرف ته یو به ګس طرف ته ته به ګورې ښي طرف ته ځې او چېرته د ګس طرف ته لار ته لاړ نه شي ده ورته ویلي چې صحیح ده حاتم د هغو نه رخصت شوی دی روان دی پوره سفر یې کړله تېر اخر دا چې دوه سری ځای وله راغله خو په دغه ځای کې اوس دی یا په څه سوچ کې روان دی یا څه د بلې خبرې په فکر کې روان دی یا ترې خبره هېره ده نو دی د دې ښۍ په ځای په دې ګسه لار ورسم شوی دی ښه پوره لار تللی دی چې په دې کې ناګهانه د غربار جوړ دا اوازونه شروع دی حاتم حیران دی چې دا څه قیصه ده په دې کې چې ګوري اوس هغه اړې ځناور راخوشي دي او میښې غوایانه خو چې څه قسمه ځناور دی په هیبت کې راخوشي دي په یاره کې حاتم خو لا اول ویره دی چې یار دا په ما پسې رامنډې وایي په ما خېږي ما به اوس څخه وچاقی خو حاتم چې سوچ وکړه نو دغه ځناور هم چا را په مخکې کړي حاتم وایي چې دا ځناور چا را په مخکې کړي دي خو دا څه قیصه ده حاتم چې تماشه وکړه د دې
ځناورو نه شاته چې کوم دی یو عجیبه قسمه بلا را روانه ده، لویه بلا ده. او لکۍ چې کوم دی ډانګه کړې ده، په سر یې راتاو کړې ده او کونټېل شوې ده، او دا سترګې داسې تکې سرې دي لکه د چراغ، او ډېر په غوسه کې او ډېر پرشارې خېجې را روان دی په دې ځناور پسې. حاتم په اړه کې چې کوم دی وویرېد او زر زر چې کوم دی ونې ته وخته. په دې کې اوس دغه ځناور چې کوم دی دغه بلا چې کوم دا رامنډې چې د حاتم د انسان بین پې ولګېده، په دې ونې لاندې راغی. چې د دې ونې لاندې راغی، دې ونې ته چې کوم دی ودرېد، دا پرشارې خېجې او ډېر په غوسه کې دی. حاتم ته چې پته ولګېده چې لکه دا شی خطرناک. حاتم پسې زر د ونې نه راټوپ کړه او خپله توره یې راوویسته، او لاول چې کوم دی د دې ځناور څلور واړه خپې چې کوم دی هغه یې ووالي، او بیا چې کوم دی په دې خېټه کې یو غپ پاس و چې دا کولمې هر څه چې بار ته راګوزار. د دې ځناور چې څنګه دا کولمې راووتې، نو د دې کولمو نه چې کوم دی څخه اوبه روانې شوې، اوبه ترې روانې شوې، دغې اوبه اور واغېست لکه د پېټرولو. اور یې واغېست او خواوشا چې کوم دی ونې او دې هر څه ورسره اور واغېست. حاتم اوس وایي چې یاره د دې دغه سره چې کوم دی وسوځي، د دې اور سره حاتم خواته اوبه وې هغې ته یې ټوپ، اوبو ته یې ټوپ کړه چې څه لږ ساعت بعد هغه اور مړ شو، دغه ځناور دغه بلا وسوځېده. حاتم بیا راوخته او د دغې بلا چې کوم دی د یوې خپې نوکونه چې کوم دی هغه پاتې وو، نو څلور نوکونه یې کټ کړه او ځان سره یې په جیب کې واچول. بیا روان دی، روان چې ښه پوره ورځ چې کوم دی نو سفر کړی دی، یو ځای ته ورسېد، یو ښار ته ورسېده، او په دې ښار کې یو غټه قلا ده. په دې قلا ورننوت، په قلا ورننوته، خو حاتم ګوري چې څه کورونه دي نو خالي دي، په یو کور کې نوم انسانان نشته، او دا ښار چې کوم دی خوشی پروت دی، نه پکې د چا اواز راځي، نه پکې د چا غږ راځي، او بیخي چې کوم دی نو دا دیوالونه شړ پراته دي. حاتم حیران شي چې پاکه پروردګار دا خلک چېرته تللی دی. حاتم روان دی حد تر دې چې د محل ته ورسېد، د بادشاه محل ته ورسېد. چې د بادشاه محل ته ورسېده نو څه ګوري چې په دې محل کې هم څوک نشي، خو بس یو نوکر دوه دی چېرته کېدی شي چې بادشاه او یو څوک پکې. په دې کې څه ګوري چې بره دی چې کوم دی نو د محل په مینار کې چې کوم دی بادشاه راښکاره شو. بادشاه راښکاره شو، ده ته وویل چې یاره ورته څوک یې و، څه له راغلی دلته؟ دوی ورته ویلي چې وروره زه خو حاتم یم، بس داسې راغلی یم، په دې لار دې خوا رالم. هغه ورته ویلي چې داسې راته ښکاري چې خپل مرګ راوستی. ده ورته ویلي چې یاره وروره ولې؟ که مرګ مې راغلی خو بس دلته به جو، بس مرګ به راوستی. بیا ورته ویلي چې مرګ خو ځکه راوستی چې زمونږ په دې حاتم ورته ویلي چې دا خبره خو دې ټیک ده، خو دا خلک څه شو، دا ښار ولې خوشی داسې و، ته چې کوم دی نو ځان له چوت په محل کې چې کوم دی نو په مینار کې ناست یې، دا څنګه قیصه ده؟ د هغه ته ویلي چې وروره د مرګ دا خبره مې ته هم ځکه وکړه، او دا خبره دا وجه ده چې زموږ په دې ښار باندې یو بلا مسلط شوی دی، یو عجیبه اوږده لکۍ ده وغیره ډانګه کړي، او چې کوم دی هغه هره هفته راځي او د دې ځای نه چې کوم دی 3-4 کسان چوتۍ هغه خوري، او د هغې یارې چې کوم دی نو د دې زما د دې ښار نه زما د دې قلا نه چې کوم دی ټول خلک تښتېدلي دي، کډې وډې یې تللي دي. نو حاتم ورته وایي چې بلا په دغه رنګ خو نه وي چې همدغه شان وایي چې بس بادشاه سلامت راکوزېږه، د مینار نه د محل نه دې راکوزېږه، او دغه بلا خو چې کوم دی نو ما دله کوټ کمبار کړی ده. هغه وایي چې څنګه؟ چې هغه ورته انکونه د لرې نه ښودلي دي چې دا وینه. بادشاه چې دا اورېدلي دي سم خوشحاله شوی دی او راکوز شوی دی پسې. خلکو ته یې چې کوم دی خطونه لېږلي دي، پیغامونه یې لېږلي چې وروره خپل ښار ته واپس راځئ، خپل کورونو له راځئ، او بادشاه حاتم چې کوم دی نو هغه بلا مړه کړې ده، وژلې ده. خلک واپس راله، ښار بیا آباد شو. حاتم د بادشاه سره یو څو ورځې و. بیا بادشاه ته حاتم وایي چې بادشاه سلامت، زه خو داسې د کوهي ندا په طلب راوتی یم، د هغې په تلاش راوتی یم، او زه د هغې راز چې کوم دی معلومول غواړم، په هغې پسې روان یم، خو لار رانه خطا شوې ده. بادشاه ورته وایي چې دا خو هېڅ مشکله نه ده، بس زه به راسره چې کوم دی نو کس به راسره ملګری کړم، هغه به د څه ځای پورې بو هم ځي، او بیا به درته لار سیده کړي، نو بیا به درته راځي. لنډه دا چې حاتم د بادشاه سره څه ورځې تېرې کړې، بیا ورسره بادشاه یو رهبر ورسره ملګری کړ، یو لارښودنه یې ورسره ملګری کړ، هغه ورسره د څه ځای پورې سفر وکړ، او بیا ورته لار سیده کړه چې حاتمه په دې طرف به سیده ځې، نو یو ښار به تا لره دی، په هغه ځای کې چې کوم دی نو کوه ندا تپوس به وکړو. حاتم په هغه طرف روان شو، روان
څه ورځې چې سفر کړی دی یو ښار ته رسېدلی دی نو د هغه ځای خلکو چې کوم دی دی چې پېژندلی دی چې مسافر دی نو دی حکیم له بوتلی دی باچا له بوتلی دی د هغه ځای بادشاه له بادشاه ده نه تپوس کړله چې وروره څنګه چل دی مسافره څوک یې و څنګه دې را پېښه وکړه نو حاتم ورته ویلي چې یاره زما خو دغسې حاتم نوم دی زه راغلی یم د کوهنیدا د راز معلومولو دپاره بیا بادشاه ورته وایي چې ښه حاتم ته یې چې وایي چې ګوره حاتمه د کوهنیدا راز داسې نه دی چې چېرته په یو خبرو دوو کې یا په ګنټو دوو کې بیان شي یعنې د بیانولو نه دی خو ته داسې کار وکړه چې ته دلته دې راشه څه ورځې یا څه وخت چې کوم دی نو ته دلته تېر کړه او پخپله به تا ته د کوهنیدا چې کوم دی نو راز معلوم شي دوی چې صحیح ده بادشاه دله بېله یو کوټه ورکړه په هغې کې چې کوم دی دی به ایسارېده خوراکونه مراکونه به یې وله چې کوم دی لېږل او پخپله به ورسره بادشاه چې کوم دی نو ګپ شپ له به ورته ناست به ورسره یو ورځې دیو په ګپ شپ کې ناست دی نو د کوهنیدا باز پکې راغی نو یو پکې باز شروع کړو چې یاره کوهنیدا چې کوم دی په هغې باندې د کوهنیدا باندې یو قلعه ده او د هغې قلعه داسې دیوالونه دي چې هغه د اسمان سره لګي او ډېره عجیبه قلعه ده او د هغې نه چې کوم دی نو اواز راځي چې یا اخي یا اخي او د دغې قلعه نه چې کوم دی نو کله اواز وشي دلته د چا نوم والي او د چا طلب وشي نو بس هغه کس چې کوم دی هغه قلعه ته جاپسې منډې وهي او دغه قلعه ته چې لاړ شي بیا نه دی راغلی په دې کې ناګهانه چې کوم دی نو د کوهنیدا نه اواز راوچت شو د کوهنیدا نه اواز راوچت شو او د دیو په دې مجمع کې دوی په دې کسانو کې یو هلک ناست دی نوجوان دی د هغه نوم پکې واغسته شي د هغه نوم واغسته شو بس هغه هلک چې کوم دی نو د هغه خوله چې کوم دی په سره شوه داسې په سره کېدو شروع شو هغه هلک چې خپل نوم واغسته او په منډه شو چې په منډه شو دا خلک هم ټول پاڅېدو خپلو خپلوانو ته ورته خبر وکړو چې هلکه ستاسو هغه هلک دی چې کوم دی د کوهنیدا نه خبر راغی طلب ورته راغلی دی هغه چې کوم دی خو لاړ منډې وهي حاتم پسې هم ور په منډه شي چې یاره دا څه راز دی هلک ته یې څه آواز نه وکړي چې هلکه چېرته روان یې هلکه تا څه چلو شو څه چل دی چېرته روان یې ولې منډې وهې هلک چې کوم دی د دې یوې خبرې ته غوږ کېنه خو روان حتی تر دې چې د دغه ته ورسېد دې غره ته ورسېد او دې قلعه ته ورخوت حاتم پسې هم ور منډې کولې او لنډه ده چې دې قلعه ته ختو نیت یې کولی هغه غر او قلعه د دنه غیب شو حاتم ډېر حیران شو چې یاره دا څه قیصه وه سړی لاړ غیب شو موخه رانه خرابه شو حاتم راغی واپس په هغه کوټه کې دی ورځې شپې تېرېږي لنډه دا چې شپږ میاشتې پکې تېرې شوې حاتم چې کوم دی دغلته دیره دی د کوهنیدا د راز معلومولو دپاره خو څه بند چې کوم دی نه برابرېږي په دغه ښار کې یو بل کس دی د هغه هم حاتم نوم دی او د ده خو چې هم حاتم نوم دی دې دواړو نومونه چې کوم دی یو دي د دواړو غټه دوستانه هم جوړه شوې ده په دې لږ وخت کې ډېر ګپ شپ یې دی یو ورځ همدغه حاتم د ده سره ناست و دا بل چې کوم د ده په نامه دی دیو ګپ شپ لګو چې ناګهانه د حاتم اواز طلب وشو د حاتم د نوم د کوهنیدا نه نو د دې دواړو حاتم نوم دی نو هغه بل حاتم خو ووایي چې بس زما د نوم طلب وشو چې کوم دی هغه په منډه شو د حاتم پسې هم ور په منډه شو چې یاره دا ځل خو یې پرېږدم نه روان منډې وهي د ښار خلک پسې هم ورپسې دی چې یاره دا څه کارنامه وشو دا خو حاتم د دې دواړو نومونه دواړه ورخوشي دي خلک پسې ورپسې دي دواړو منډې وهي دا بل حاتم چې کوم دی هغه مخکې او دا بل پسې ورپسې او دا آوازونه ورته کوي چې هلکه ودرېږه هغه چې کوم دی شاته نه ګوري لنډه دا چې منډې وهي کوهنیدا ته چې کوم دی دې غره ته وروخواته د غره په سر باندې چې کوم دی کومه قلعه ده په دې قلعه کې یو کړکۍ یا یو دروازه لګېدلې ده دغه تنګه شان دروازه ده په دې کې دا بل حاتم ورمخکې شو زمونږ د حاتم چې کوم دی ده پسې ورمنډې کړو دم چې کوم دی چې په زوره ورسره دی هم ورننوت چې څنګه دیو دواړه ورننوته نو هغه غر هم غیب شو قلعه هم غیبه شو خلکو وایي چې مسافر هم لاړ چې کوم دی نو غیب شو سر یې وخوړ راغی بادشاه ته حال وي چې یاره چې کوم دی نن دواړه سړي غیب شو بل خوا هغوی چې څنګه به دې کړکۍ ورننوته دې دروازه یا په دې کړکۍ چې څنګه ورننوته دننه لاړه نو حاتم څه ګوري چې یو لوی میدان دی غټ میدان دی او په هغې کې چې کوم دی
یو فرش شانتې دی او په فرش کې دننه چې کوم دی داسې هوار چمن غوندې کې دی. چمن موږ داسې لکه ځای ته وایو چې کابلي مزېدار غوندې کې یو داسې هوار ځای ښکلی سپیشل شین. حاتم اوس روان دی نو دغه دا بل حاتم چې کوم دی د ده نه مخکې دی، هغه د دې حاتم نه مخکې شو، په دغه چمن کې چې کوم دی قدم کېښودو چې لږ مخکې لاړ. په دې چمن کې اوس نور ټول ځای کابل دی، خو خواته پکې لږ ځای هغه چې کوم دی هغه هسې خاورې دی، هغه چې کوم دی پای کې څه نشته. خو دغه هلک چې څنګه دې خاورې ته ور واوښتو دا بل حاتم نه غربې شو چې راوغورځېدو. مونږ چې وایو پړ مخ راوغورځېدو، پړ مخ راوغورځېده. حاتم یې چې اوهو هلک خو راوغورځېده، حاتم پسې ور منډې کړې، هغه ته یې لاس کو چې راوچت یې کړم. هغه ته چې لاس کو نو حاتم چې لاس وروړه او په ډډه یې واړه او لاس ول وروړه نو چې کاتنو د هغه خوله چې کوم دی نه اته کسره شوې وه او سترګې چې کوم دی نو هغه کاڼي شوي وو، نور وجود یې هم د کاڼي شوی و. او ناګهانه چې کوم دی نو دغه ځمکه چې یو تړاق یې وکړو او دی چې کوم دی دی پکې داسې ښخ شو او په هغه ځای له پاسه چې کوم دی نو په هغه ساعت چې کوم دی شنه شنه کابل پرې راوخاته. حاتم په ژړا شو او حیران شو چې ښه اوس چې کوم دی زه په راز پوه شم. د دې کوهندا دا راز دی چې کوم دی د دنیا فاني ده او هر انسان چې کوم دی به مري او یو انسان به هم نه پاتې کېږي. دی په راز پوه شو. د هغه ځای نه پاڅېد، خفه روان دی روان دی روان. اوس ګرځي لګیا دی، کړکۍ ګوري، دروازه ګوري چې یاره زه اوس وځم واپس روان شم، د کوهندا راز خو مې معلوم کړ. څه کوشش یې وکړو خو نه یې دروازه ومونده نه یې کړکۍ ومونده. دی روان دی روان دی روان دی، 7 ورځې شو چې دی ګرځي سفر کوي، نه د خوراک څه شته نه څه بل څه شته. ډېر ستړی شو. په دې کې اوس یو دریاب خواته ورسېد. د دریاب خواته ورسېد حاتم حیران شو چې خدایه پاکه لار ګودر راته هسې نه میلاو دی، اوس په منځ کې دا دریاب دی، په دې به څنګه وړم؟ په دې کې څه ګوري چې یاره یو کښتۍ ده او څوک په کښتۍ هم نه، ورو ورو را روان ده را روانه د دریاب غاړې ته ولګېد. حاتم ډېر خوشحاله شي چې یاره دا خو غټ کار شو. حاتم زر دې کښتۍ ته وروخوت، کېناسته پکې، نو څه ګوري چې یاره 2 روټۍ پرتې دي او له پاسه به چې کوم دی نو مزېداره او سرکړي مایان پراته دي ښایسته او ګرم ګرم تپ ترې روان دي. حاتم حیران شو چې یاره دا څنګه چل دی، دا به چا یخي کښتۍ اوس روانه ده په دریاب کې. په دې کې د دې دریاب نه یو ماهی راووتو، سر یې راوچت کړو. حاتم ته ویل چې حاتمه دا رزق ستا دپاره ایښودی شوی دی او دا چې کوم دی ستا رزق دی، خدای ستا په نصیب کې لیکلی او دا وخوره. حاتم چې دا واورېده ډېر خوشحاله شو، ډېر وږی و د ډېرو ورځو او په دغه چې کوم دی نو را وګرځولو دا میان او دا روټۍ چې کوم دی ووالې سم زمونږ د دغه خبر چې باد یې کړي. 3 ورځې چې کوم دی ده په دغه سمندر کې سفر وکړ. روان دی روان دی روان دی. 3 ورځې بعد چې کله دی د دریاب نه کوز شوی دی او روان دی سفر کوي خو داسې یو عجیبه ځای ته تللی دی چې کاڼی اوچتوي، د هغې د لاندې چې کوم دی د اوبو په ځای وینه راوځي او ونې بوټي چې کوم دی نو د هغه هم چې کوم دی د وینو په شان تک سره دي او د هغو نه هم وینې بهیږي. په هوا کې چې کوم مارغان الوځي هغه چې هم دی هم د تکو سرو د اینو په شانتې دي. په دغه ځای کې چې کوم دا ځنګل دی یا غر دی ونې بوټي دي ټول تک سره د اینو په شانتې دي. حاتم حیران شوی دی، پروردګاره دا څه عجیبه ځای ته راغلی. روان دی 7 ورځې سفر یې وکړو، ډېر ستړی شوی دی، ډېر ګډوډ دی. په دې کې اوس څه ګوري چې مخې ته ورته یو دریاب راغی او دریاب داسې دریاب دی چې لکه تکې سرې وینې، چې لکه اوبو څه شکل نه و خو لکه داسې دریاب و چې ټول وینې. حاتم حیران شو چې پاکه پروردګاره دا څه معامله ده او په دې به ته اوس څنګه پورې وځم. چې څنګه دې دریاب ته دې غاړې ته ورنږدې شو، ګوري په دې دریاب کې یو کښتۍ را روانه ورو چاپو را په مخکې کړې ده، را مخکې کړې دې غاړې ته یې راوسته، غاړې ته ولګېده. حاتم خوشحاله شو چې ځه پروردګار دې دلته هم چې کوم دی نو امداد وکړه. حاتم دې کښتۍ ته ورخوت. چې څنګه دې کښتۍ ته ورخوت د بیا 7 ورځې خوراک نه دی کړی، ولې چې هر څه د وینو او هر څه چې کوم دی عجیبه و ګډوډ خوراک پکې څه ونه. نو دی چې څنګه ورخوته نو څه ګوري چې روټۍ پرتې دي او په هغې باندې چې کوم دی نو مزېدار سرکړي چې کوم دی نو د ښکار غوښې پرتې دي او ښایسته او ګرمه خوشبو ترې روانه ده. حاتم بیا خوشحاله شي چې یاره دا خو غټ کار و.
حاتم دغه غوښې او دغه روټۍ وخوړه، خپل د خېټې غم یې وکړو، ځان یې برابر کړ او بیا چې کوم دی په دې کښتۍ کې بېغمه سملاسته ډډه یې ووهله، ځکه حاتم ته پته وه چې پاک پروردګار به زما مخه وباسي او د دې دریاب نه او د دې سختۍ نه به ما الله وباسي. د خدای ذکر یې شروع کړو، پروت دی 3-4 ورځې چې کله په دې دریاب کې د کښتۍ سفر وکړو، غاړې ته ولګېد، حاتم ترې راکوز شو، روان دی روان دی روان دی. حاتم اوس څه ګوري چې هر څه چې کوم دی نو د سپینو دي، هر څه د سپینو دي، د سپین سپین چمک دي خیږي مزېدار. حاتم اوس روان دی روان دی روان دی، په یو ځای کې چې کوم دی اوبه دي او دریاب دی، نو دا دریاب چې دی بیخي داسې ښکاري لکه ته به وایې چې سپین زر پړقېږي، تک سپین چمک دې سم خیږي. حاتم حیران شي چې یاره دا څه کمال دی. حاتم دغه شان دی دغه ته لاس ور واچو، د اوبو ته لاس ور واچو چې یاره یا وڅښم یا یې وګورم چې څنګه چل. نو څنګه چې ورته لاس ور واچو چې لاس یې راویستم، د حاتم لاس د سپینو شي و، سپین زر نه یادوم موږ کوم هغه سپین لاس یې اوس د سپینو شي. د حاتم حیران شي چې پروردګاره دا څه ما چې راته اوس په دې لاس سره څه کوم. خیر لنډه دا چې روان دی روان دی روان دی، 4 ورځې دی د دې دریاب خوا ته چې کوم دی نو روان و. اخر یو ځای ته چې ورسېدو نو دلته چې کوم دی داسې چینې شانتې بهیږي، ښکلې پاکې مزېدارې اوبه دي. حاتم چې په دغه چینه کې دا لاس داسې کېښودو نو لاس یې چې کوم دی نو دغه سپینو زرو اثرات یې ډېر ختم شو، لږ لږ چې کوم دی ځای له راغی، بیا چې کوم دی ښکلې مزېدارې یخې اوبه دا چینې نه وڅکې، بیا روان شو. روان دی چې 3-4 ورځې بعد د سفر وکړو نو دی یو داسې عجیبه ځای ته ورسېده، یو داسې ناشنا ځای ته ورسېده چې هلته د کاڼو په ځای او چې کوم دی نو د کاڼو په ځای دا غټ غټ چې کوم دی د سرو زرو او د سپینو زرو چې کوم دی کاڼي پراته دي، او د شګو په ځای چې کوم دی نو دا واړه واړه لالونه ځای په ځای پراته دي، د دنیا زرو جواهر دي او لالونه دي او غمي دي او هر طرف ته پراته دي. حاتم حیران دی چې پاکه پروردګاره دا څه عجیبه ځای ته راورسېدو. حاتم روانو روانو نو د یو ځای نه غټ غټ لالونه چې کوم دی یو 3-4 راوچت کړه، جیب ته یې واچول. چې د هغې نه مخکې لاړو نو د هغې نه ښه قیمتي چې کوم دی نور چې کوم دی کاڼي او غمي پراته وو، نو هغه شته یې وغورځول، نور یې راواغست. چې د هغې نه ښه مخکې لاړ نو څه ګوري چې نور د هغې نه قیمتي کاڼي چې کوم دی پراته دي، نو هغه شته وغورځول او نور یې راواغست، جیب کې یې کېښود. روان دی چې پوره سفر یې وکړ، په دې کې شپه شوه، ستړی شو. دی هم دغه شان د یو چینې خوا ته ورسېده، د هغه چینې نه یې اوبه وڅښلې، مرۍ پرې لمده کړه او چینې خوا ته یې ډډه ووهله. د ده سترګې ولګېدې، شپه شوه. چې شپه شوه په دې کې ناګهانه غربار جوړ دی. د حاتم سترګې را وغړېدې او یخ شو، ګبراو دی چې پروردګاره دا څه لانجه ده. په دې کې څه ګوري چې یو 2 انسانان راله، خو داسې عجیبه انسانان دي چې له پاسه شکل خو د انسان دی، د مرۍ نه له پاسه، خو د هغې نه لاندې چې کوم دی نو د هغو شکل چې کوم دی د نامه نه لاندې شکل یې داسې دی لکه د هاتي، یعنې دا 2 خپې چې دی دا د هاتي په شان دا دومره خپې دي او دا غرب یې جوړ دی راله. حاتم ډېر وویل چې پروردګاره دا څه نمونه مخلوق. چې څنګه راله نو حاتم ته وایي چې حاتمه ته خو د خدای یو نیک او صالحه بنده وي او ډېر بې لالچه او د خدای د مخلوق خدمتګار انسان، او تا چې کوم دی هم هرس او لالچ شروع کړی دی او د دنیا مینه محبت یې په زړه کې پرېوتی دی، او تا هم چې کوم دی د علاقې نه غلا کړی د دې لال او غمي دې راغستې دي، کاڼي دي پټ کړي دي. حاتم ورته وایي چې نه وروره، زما نه د مال سره څه محبت شته، نه مې ورسره څه مینه شته او نه مې د غلا کولو څه اراده وه. دا خو ما 3-4 کاڼي راغستو، هم ډېر عجیبه راته ښکاره شوي، ولې چې داسې شی موږ چېرته لیدلی نه دی په دې دنیا کې، ما نه دی لیدلی. نو د خلکو د ښودلو دپاره مې راغستو چې هلکه داسې یو عجیبه شان کاڼي دي، عجیبه قیمتي کاڼي دي، نو د هغې دپاره مې راغستي وو. نو هغه بله ورته وایي چې هلکه هو حاتم دا خبره رښتیا کوي. بیا ورته حاتم وایي چې وروره زه خو په دغه درک راوتی یم او داسې روان یم، خو څه لار راته نه برابرېږي، تاسو راته چې کوم دی اوس لار برابر. هغه ورته وایي چې وروره داسې کار دی چې دې طرف ته چې هر څوک راوتی دی تر ننه ورځې ژوندی نه دی تللی، خو ځه ستا د خدای امداد وکړي، خو ته به داسې کار وکړې
چې ته د دې ځای نه روان شوې نو تا ته خو بلاول د سره د سرو دریاب راشي. دا ټوله علاقه خو لاول د قیمتي د سرو د سپینو د لالو دغه موډکه د دې نه بعد به تاله یو د سرو دریاب راشي. خو خبردار چې لالچ چاته پړه کې رانولې او لالچ ونه کړي کنې په ځای به پاتې. د هغې نه چې واوښتې تا ته به بیا یو چې کوم دی د دغه دریاب راشي، د اور دریاب راشي، د آتشي دریاب به راشي. چې هغه آتشي دریاب تا پار که او د هغې نه ژوندی سلامت ووتې نو بس بیا چې کوم دی ته به خپل منزلي مقصود ته خپل ځای ته ورسې. حاتم مې چې به زه ټیک ته روان شو. سبا سهار چې شو حاتم روان شو، هغه شان هر طرف ته سره او غم لالونه او غمي او کاڼي پراته دي قیمتي. حاتم چې پوره 2-3 ورځې سفر وکړو نو یو دریاب ته ورسېدو. دریاب چې ډېر ښایسته چې کوم دی د سرو د رنګ چې ته به وایې چې بس دا ټول د اوبه نه دي خو سره بهیږي او مزېدار. حاتم چې څنګه د دریاب غاړې ته ورسېده د دریاب ته روان دی نو په دې دریاب د تلو نه مخکې د دریاب خواته چې کوم دی نو یو غټه ډیرکۍ یو غر شانتې دی. دا غر چې کوم دی دا د سرو دی، په دې کې دا ونې چې کوم دي دا هم در سرو دی. یو ښایسته یو عجیبه منظر دی. حاتم دې ډیرکۍ ته یا دې غره ته وروختو. په دې کې یو ښایسته باغ دی. په دې باغ کې کېناسته نو څه ګوري چې 3-4 پریانې چې کوم دی هغه خنداګانې کوي او ده ته راورسېدې. ته وایي چې ته څوک یې؟ نو حاتم ورته وایي چې زه خو حاتم یم او داسې څه په درک راوتم. وایي چې ښه ته هغه حاتم یې. نو وایي چې یاره موږ سره به اوس ته دلته ایسارېږې 3-4 ورځې چې ستا موږ مېلمستیا وکړو. حاتم ورته وایي چې ټیک ده. خو حاتم بیا تپوس وکړي چې دا ځای د چا دی، تاسو څوک یې؟ نو هغه وایي چې یاره دا ځای خو د لبنوش پري نوم یې دی، د هغې دی او د دې غر چې کوم دی نو دا د ده نوم زرین پوش دی د دې غره. او دا چې کوم دی لبنوش نومي پري ده، دا په هغې هغه په دې چې کوم دی نه ملکه ده او باچا ده پې دلته وخت تېروي. په دې کې اوس هغه پري پخپله هم راله، هغه هم ډېره خوشحاله شوه چې حاتم ولیده. لنډه دا چې د دې 3-4 ورځې خدمت وکړو، مېلمستیا یې د ده وکړه. بیا چې دی رخصت شو، د دې غره نه واپس راکوز شو او د دې دریاب طرف ته روان شو. دریاب ته چې څنګه ورسېد نو څه ګوري چې اوس یو کښتۍ د چاپو را په مخکې کړې ده، را روانه ده. کښتۍ چې کوم دی نو د سرو ده، ډېره ښایسته کښتۍ هم د سرو ده. دی دغه کښتۍ ته ورسور شو او روان شو. څه ګوري چې په دې کښتۍ کې چې کوم دی اوس ښایسته مزېدارې غوښې چې کوم دی نو سرې کړي پرتې دي. ورسره خواته یو کانډال پروت دی، په هغې کې چې کوم دی اوبه پرتې دي. حاتم دغه غوښې وخوړې او دغه اوبه چې کوم دی دغه پسې وڅښې، دا کانډال هم د سرو. ده چې دا غوښې دا اوبه څنګه وڅښلې نو ده دغه غاښونه چې کوم دی نو هغه هم د سرو شو. لنډه دا چې دی به دې کښتۍ کې بېغمه پرېوته او د کښتۍ روانه ده روانه ده روانه ده. 5 ورځې چې کله سفر وکړو، دی غاړې ته ورسېد، د کښتۍ نه کوز شو، مخې ته روان شو. چې مخې ته روان شو نو حاتم چې کوم دی بېتر څه ګرمي ولوشو، دا وجود یې چې کوم دی سم وسوځېده. کاڼي پراته دي ځای په ځای چې کوم دی، یو کاړجن علاقه ده او د هر کاڼي نه داسې تپ خېږي چې ته به وایې چې اوس په دې خو وز اور بلېده. حاتم چې بله ګوتې ورړ نو بس ګوتې به یې سره خوږ وسوځېدې او دومره ګرمي شوه چې د حاتم مرۍ چې کوم دی نو هغه بیخي وچه کلکه شوه. خپل هغه منډکی هم راواغسته چې کوم دله د هغه ښځې یعنې کوم د یږ هغه لور چې وه هغې وله په تحفه کې ورکړې وه، هغه یې په خوله کې کېښوده چې که چېرته د هغې په اثر سره چې کوم د تپ نه بچم، خو هغې څه خوند ونه کړ. یو څو قدمه چې واغته، خو لنډه دا چې حاتم راوغورځېده د ډېر ګرمۍ د لاسه او د ډېر تپ د لاسه او بېهوشه شو. چې بېهوشه شو په دې کې ناګهانه هماغه سړي چې کوم د کومو کسانو خپې دهاتي وي او درانه سړي وو او ده ته یې ویلي وو چې یاره خبرداره لالچ به نه کوې، دغه سړي ورته راورسېده. دغه سړي ورته د هغې به راورسېده، دی یې راپاڅه په دې اوبه چڼکه کړه او ده ته یخې مزېدارې اوبه چې کوم دی هغه ورته ور واړولې، هغه حاتم وڅښلې. بیا حاتم ته وی چې وروره داسې کار وکړه، په دې طرف باندې او په دې علاقه واته چې کوم دی آسان کار نه دی بغیر د مرګه، خو ته ډېر نیک سړی او ډېر نیک چې کوم دی بندی، ډېر نیک نوجوان یې، د ډېر مخلوق دې خدمت کړی دی. د دې د وجې چې کوم دی موږ ستا د خدمت دپاره ستا د امداد دپاره رالو، که نه د دې ځای نه خو د چا پلار هم ژوندی نشي تللی. ته داسې کار وکړه چې یو وله یو کاڼی شانتې راولې، مڼکه شانتې وله راولې، هغه حاتم ته و چې دا به په خوله کې کېږدي
نو که ته په دې علاقه کې روان یې په دې ګرمه علاقه کې نو هم به په تا دا تپ اثر نه کوي. مخې ته به تاله یو دریاب راشي، آتشي دریاب دی، د اور دریاب، او ته به هغه پار کوې نو چې دا ستا په خوله کې نو په تا به دا اور او دا تپ اثر نه کوي. خو خبردار چې څنګه د آتشي دریاب نه واوښتې نو دا منډکا به د خولې نه راوباسي او ګزار به یې کوي. ده ورته ویلې چې ټیک. سړي د ده نه رخصت شو، د هغه منډکه په خوله کې کېښوده او روان دی. چې څنګه دا منډکه په خوله کې کېښوده نو ګیر چاپېره چې کوم دی هر شی هغه شانتې تپ کوي، دا کمران چې کوم دی نو دا لوګي ترې خېږي او دا علاقه هغه شانې ګرمه ده، دا لوګي ترې روان دي خو په ده باندې څه اثر نه کوي. لنډه دا چې یو 3-4 ورځې حاتم سفر وکړ نو یو دریاب ورته په نظر راغی. دریاب ورته په نظر راغی نو د لور نه چې دی څه کوي نو په دې دریاب کې چې کوم دی نو داسې اور بلېږي، د غرغرې د لمبو خېږي. حاتم حیران شوی دی، غونې پرې رادک شوی چې پروردګار دا خو لوی لمبې خېږي. بس خدای ته یې سوال کړی چې خدایه ته زما امداد کې. حاتم لاړ دریاب غاړې ته ورسېد، هماغه شان یو کشتۍ چې کوم دا چاپوره په مخ کې کړې ده، دی به دې کشتۍ کې کېناست او اوس دا کشتۍ روانه ده او ګیر چاپېره چې کوم دی د ده نه دا لمبې بلیږي او دا غرغرې خېږي خو په ده باندې اثر نه کوي. دی چې کوم دی بېغمه پکې روان. حاتم چې کوم دی د خدای شکر ادا کړ او د خدای په ذکر باندې چې کوم دی هغه مشغول شو او د دا کشتۍ چې کوم ده دا روانه ده. لنډه دا چې دی یو دغه ته ورسېده، 7 ورځې سفر چې ده وکړه نو دی دا کشتۍ د ده غاړې ته ولګېده. دی د کشتۍ نه راکوز شو. چې څنګه د کشتۍ نه راکوز شو یو څو قدمه راغی، شاته یې وکته نو نه دریاب و نه کشتۍ وه نه هغه لمبې وې نه بل څه و نه بل څه. هغه حیران شو چې خدای پاکه دا داسې عجیبه ماجرا او څه عجیبه تماشه دې راته وښودله. خو بیا د شکر د خدای ادا کړ چې خدای ستا شکر دی او د دغې ازمایش نه او د دغه سختې نه چې کوم دی نو راووتم. حاتم اوس روان دی یو ښایسته مزېدارې علاقې ته راوته چې کوم دی نو شنه شنه ځنګلې دي او دا شین وطن چې کوم دی نو ګیر چاپېره او دا شنه شنه غرونه دي، مزېداره ښکلې علاقه ده. حاتم چې سلک دی خوا راووته حاتم ته اندازه ولګېده چې ها دا خو ځوانې یمن ته راووتې. حاتم ډېر خوشحاله شو چې دا خو خپل ښار ته خپلې علاقې ته راووته. حاتم اوس په یو کلي باندې تېرېږي نو هغه کلي کې زمیندار چې کوم دی هغه یوه کوله هغه وایي چې هلکه دا خو داسې ښکاري لکه زموږ شهزاده چې دی حاتم و داسې تماشه یې کړې ده. نو حاتم بې د لرې نه غږ کړی چې او کاکا زه حاتم یم او داسې کار وکړه چې زمونږ ما هلته سوال جواب ولېږه چې حاتم شاه آباد ته تللی دی، داسې په دې طرف راغی خو شاه آباد ته لاړ او سوال جواب وړي او چې کله سوال جواب ختم شي نو بیا به راځي. کاکا ډېر خوشحاله شو ولې چې حاتم د خپل عوام سره د خپل رعایا سره چې کوم دی نو ډېر رحم دل او ډېر دغه نو خلک د هغه نه ډېر خوشحاله و. د عامو خلکو سره به دی داسې میلاوېده او داسې چې کوم دی تاسو د قیسې په اول سر کې هم ما ویلو چې لکه عام خلک چې څنګه د یو بل سره میلاوېږي نو د دغې وجې خپل رعایا خپل قوم د ده نه ډېر خوشحاله و. حاتم د هغه ځای نه سیده روان شو او لنډه دا چې څه ورځې هغه سفر وکړو نو شاه آباد ته راورسېد. شاه آباد کوم ځای و چې د حسن بانو چې کوم ښار آباد کړی او هغه چې په کوم ځای کې وه هغه ځای ته راورسېد. لاول خو د سره خو خپل ملګري منیر شامل یې ځان ورسو. هغه ته وي چې ځوانه کار مې د لقابو کړی دی او بس یو څو سوالونه پاتې دي چې دا پوره شي بس بیا ګرځه مزې کوه انشاءالله کار به دې خدای وکړي خو بس دوا کوه. منیر شاه مې ډېر خوشحاله دی او حاتم ته ډېر دواګانې وکړې چې یاره حاتمه کار زما دی او مسله زما ده او ته چې کوم دی زما لپاره دونه مشکلات او دونه سخت دی چې کوم دی نو ته دغه کې. بیا حسن بانو ته سوال جواب وکړه شو چې یاره حاتم را رسېدلی هغې زر چې کوم دی نو پړدې انتظام وکړو د ملاقات ځای برابر کړه. حاتم یې راوغوښته. حاتم ته یې وي چې قصه کوه. حاتم ورته بیا ټوله قصه کړله د کوهنیدا او ټولو حال احوال یې ورته بیان کړل. په اخر کې دغې ویلي چې یاره د کوهنیدا دغه راز دی چې دنیا فاني ده او هر سړی به مري. حسن بانو وایي چې ها بلکل ټیک ده دا خبره ستا بلکل صحیح ده. دا سوال هم پوره شو. حاتم ورته وایي چې اوس بل سوال وایه زما چې کوم دی پوټی سات نه تېرېږي بل سوال راته وایه ولې چې زه یو سیکنډ هم ضایع کول نه غواړم. حسن بانو بیا ولګېده. حسن بانو ده ته ووایي چې زما سره یو لال دی، لال خو غټ لال دی، لال دی او دومره لال دی چې مرغابي یو مرغۍ ده اوس زما نه په پښتو کې د هغه مارغه نوم یار دی چې څه نوم یې دی زه به یې وګورم بیا بل قیس کې تاسو ته ووایم.
نو وایي چې مرغابي یو مارغه دی او د هغه هګۍ چې هغه ډېره غټه وي. نو زما سره یو لال دی یا یو غمی دی، هغه چې کوم دی هغه د هغه هګۍ هم راغټ دی، خو هغه یو لال دی. او په دې دنیا کې چې کوم دی د هغه یوه جوړه یعنې یو ملګری د هغه لال بل شته. نو زما بل دغه چې کوم دی هغه دا دی چې ته ماله د دغې لال یا د دغه غمي ملګری راوړ چې هغه هم د دغې هم راغټ وي. حتیم حیران شو، ورته ویلي چې یاره ته ماته هغه لال وښیه چې زه یې پېژندګلوي وکړم او زه یې وینم چې څومره غټ. حسن بانو اډر ورکړو، دایي ته یې وویل دایي چې کوم دی هغه لال راوړ. هغه لال واقعي خبره چې ډېر غټ او ډېر عجیبه شی. حاتم چېرته داسې لال یو داسې غمی چېرته نه و لیدلی. حاتم ته یې وي چې وروره زما اوسنی سوال او اوسنی زما چې کوم دی دغه مطالبه ده چې ماله د دې لال ملګری راوړه چې دا څومره غټ دی، د مرغابي د هګۍ هم. نو دغه زموږ نننی قست چې کوم دی څه لنډی شانتې و، خو لږ مې ځکه وکړو چې زه په خپله چېرته روان یم، څه کار مې دی، خو سهار کې مو له ټایم ورکړم یاره په منډه منډه باندې ریکارډ وکړو. نو څه نه څه به تاسو هم قصه واورئ او څه نه څه به زه خپل کار هم وکړم. نو د بل قست پورې به چې کوم دی نو په دې تاسو ګزاره وکړئ. او اخرنی قست پاتې، اخرنی قست به انشاءالله چې اوږد یوه نیمه ګنټه خوښه وي او ډېر مزېدار قست پاتې دی. په هغې کې به د نور بقیه سوالونو جوابونه هم کېږي او تاسو به ووینئ چې په حاتم باندې نوره څنګه عجیبه عجیبه سختې راځي، عجیبه عجیبه ازمایښتونه پرې راځي. نو قصه چې کوم دا ډېره خوندوره او ډېره په مزېدار دغه کې روانه ده، ختمېدو واله ده. او زما سره اوسئ. او مسافر چې کوم دی نو زما قصې ګوري نو ډېر ورته خوشحاله یم، میسیجونه کوي اکثر او ډېر خوښوي دا قصې. نو زه نور څه نشم ویلی، خو بس په خپله خوشحاله یم چې یاره زه چې کوم دی داسې اوټ پټانګ او داسې عجیبه قصې وکړم او د مسافرو پې چې کوم دی نو وخت پاس شي، وخت پې تېرېږي، هغه ورته ناست وزګار ټایم کې ګوري اوري او نور هم کوم چې کوم دی کلیوال وطنوال مینهوال چې کوم دی هغه دلته هم ګوري. د ټولو ډېره مننه او ډېره شکریه چې زما دا یو حقیر غوندې کوشش چې دی دا تاسو دومره خوښوئ، دومره مینه ورکوئ. نو انشاءالله چینل ستاسو دی، هر څه ستاسو دي او په بره ورو روان دی. امید دی چې انشاءالله ډېر زر به چې کوم دی زمونږ دا چینل غټېږي او ښې طرف ته روان دی. او تاسو هم چې کوم دی نو کمنټس کوئ او میسیج کوئ. زه ولې چې زه ستاسو د کمنټ او د میسیج پته مې په ویډیو باندې چې هره ستاسو قصه خوښه شوه یا خوښه نه شوه او مخکې پکې څنګه خبره پکار ده ستاسو په رایه باندې، نو کمنټ او میسیج کوئ. زه په تمه یم ستاسو او انشاءالله د بل قصه پورې لږ انتظار وکئ او زما سره اوسیږئ. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.